السلام علیکم پیرک خانه. وعلیکم السلام عثمانه څنګه خیرات جوړه خیر دې شکر ته ښه جوړه ماشاءالله دا خو ډېر ښایسته دکان خلاص کړی دی ولات کوان خو ډېر ښایسته دکان خلاص کړی دی ماشاءالله نو څومره دی روزګار دی برابر دی و شکر الحمدلله تعالی ته کښین نو بګا په سره و راس کښین یاره په ولاړ خو مې نه پاس وخت نور خیر دې ته څنګه جوړه څو وخت کېږي خلاص کړی دی دکان یار د دکان یو کال کېږي ان شاء الله الرحمن ماشاءالله ښه دې ډکړ یم دی و بس ان شاء الله ښه دکان اګر ما خلک راکړل پیرک ستړي مشه ورور چش درکم خیر اوس یار ته د چمکه یو دا کیک را پیکه او یو څو دانې چاکلیټ پیکه او دا د کښان لپاره ډبل روټي ورواچو یو څلور دانې سپور بسکوټ هم ورواچو یار ټیک دی سر جوز به دستي در پیک دا دی سرجي پیک شو دکاندار یاره یو مسله جوړه شوله فرض کړه زه پاته شوی دی یاره مستاده خو څه مسله نه زه به سبا پیسې در راوړم یا سرجي هېڅ مسله نه دا زما د طرفه ستا کوچنیان ته ګزه پرېږدي دا نور موږ ته سره پېژنو شناخته خلک پروا نه لري یا کاروبار په خپل ځای دی شناخت خپل ځای دی زه خپلې پیسې سبا در کوم یاره عثمانه تا به دقت کړی زموږ تونداري ده یاره زه به شنې چای ورته وم دقت ونه کړې یاره شنې چای ورته ووایه و شنې چای به ونه بګا هم پرو صحیح دکاندار د کښان لپاره 1 کیلو کې کرس خوراکه اوس دستي به درکړم سمه څو روپۍ شو دکاندار بایجان ستا له 300 روپۍ شوی وی دکاندار ما څخه 2.5 روپۍ دي 50 روپۍ بیا سبا درکړم او را روان یې 2.5 روپۍ را سره دی اول به دې په جوی کتلی چې 2.5 روپۍ له راکړه ته را روان یې د 300 کې کرس ما در وتل ما څه 2.5 روپۍ را سره سړی اول چې دکان ورځي په جوی کې ګوري چې پیسې را سره ستا که نسته بیا شی اخي ای را روان یې بس دکاندار خوا مه بدوه واپس که سید وروره خوا مه بدوه ورسه وروره را روان یې واورېده یا ورکه دا 50 روپۍ زه در کوم واخله دا کې کرس واخله ورور دا کښنیان تا ته دعا کوي دا سړی چې ور دا غریب دی نه هغه سرمایدار و هغه ته دا 200 روپۍ سامان ورکړي تال پروا نه لري زما د طرفه څه تا ته یو ګفټ دی مګر وده ته په 50 روپۍ ولاړې ولې ای غریب و هغه سرمایدار و ولې په دکانداري کې فرق یې دا هم ستا دپاره روزي ته راغلی ده هغه هم روزي وه موږ ته یې به په سرمایدار و د غریب په روزي کې فرق نه کوو ستا دکانداري ده ته به د هر چا سره اخلاق ښکاره کوې په 50 روپۍ دپاره تا دا سړي ته تا څه دره خبرې وکړې تال څه اوقات نه دی دا دی پلانا ده ډینګانا ده دا غریب دی ذلیله کوي بې عزته دی کوي مګر سرمایدار دی ول تال به هېڅ خبره نه ده ما تا سره پیژنم د یوې علاقې خلک ولې دا بیا تربته راغلی دی په دکانداري کې به فرق نه کوي په غریب په سرمایدار کې د فرق وکړي الله به هم دسه ناراضي رسول به هم دسه ناراضي هر چا ته به په قدر ګوره په شکافت به ورته ګوره موږ ته مسلماني دې ته وایي موږ ته به پرګلوي د خلکو سره ګرځو تب جا کې ستا په روزي کې به برکت ته مې د دکان به در ډېر ډبله ډک شي بیا له ورته غلطي مه کوه سرمایدار او غریب په یوه نظر ورته ګوره سمه ده انشاءالله بیا به نه کوو راسه چای وکړو اوس دا چای څوک پخوي ډېر ښه چای پخ کړي وي دا دلته زموږ همسایګانې ډېر ښه چای ورکوي ماشاءالله ښه ډېر چای پخ کړي وي